په سعودي عرب کې د ګولډ لایف مووي په بنیاد باندې محمد بن سلمان چې دی نو یو نوی قانون پاس وکړ کنه ملګرو ټول سره دا ویډیو وګوره چې د قانون سره ځان پوهه کوي کنه چې دا به کله اکټیو کیږي او د مووي را سره هم به تاسو به کتلی که تاسو نوی کتل نو ګولډ لایف نوم دی تاسو کتلی شئ او د مووي مبارک سره زه یو څو خبرې کوم او محمد بن سلمان چې دی نو کوم قانون چې پاس کړی نو په هغه باره کې ته چې دا قانون به کله اکټیو کیږي او دا کله منظور کړی دی ملګرو لاولنۍ خبره خدا را کنه چې تاسو به ګولډ لایف فلم کتلی چې په انډیا والا دا فلم جوړ کړی دی په سعودي عرب کې ډیر کسان په غوسه هم دي او دا فلم چې په کومه طریقه باندې جوړ کړی دی نوم دی ګولډ لایف او د دې نه پس چې دی نو په انډیا کې چې دی نو هغه یو ایجنټ او هغه د انډیا یو کس ولېږي کنه سعودي عرب ته په سعودي عرب کې ورته وایي وایستاله به هلته چې نو آفس به په آفس کې به ته ناستې کنه او بیغمه به ایسې ته ناستې او تاله به روپۍ درکړی کېږي او تنخوا به دې هم دومره ډېره دومره ریال به درله درکوي چې کله هغه هلته لاړ شي ملګرو هغه یو غر ته ولېږي او په غر کې چې دی نو هغه به بزې هر څه سره یو ملګرو بیا چې دی نو کپیل ورسره ډېر زیاتی کوي نو ملګرو چې د هغه نه پس چې دی نو محمد بن سلمان مخې ته راغی وایي چې زه یو نوی قانون پاس کوم او هغه بالکل په 22 اګست باندې هغه منظوري شوې ده چې په 22 اګست باندې محمد بن سلمان یو نوی قانون په سعودي عرب کې پاس کو چې ملګرو چې د هغه نوم هغه چې دی په هغه کې اولنۍ خبره ده چې انساني حقوق خلاف ورزي کول یا مزدور خپل غلام جوړول یا د مزدورانو سره مزدوران سمګلینګ کول او یا د خپل حق نه محروم کول ملګرو او په 30 اکتوبر کفالتي نظام به ختميږي او ریاستي نظام به جوړیږي او چې څوک هم دا نظام نه مانی کنه نو هغه ته باقاعده سزا ملاويږي ملګرو تقریبا د 1 لک ریال نه واخله د 10 لک ریال پورې به د جرمانه ولا ورکړل کی ملګرو دا نوی قانون پاس شوی تاسو ته پته ده چې تاسو به ګولډ لایف مووي کتلی کنه کني می کتلی ملګرو دغه اصل کہانی دا او تاسو کتلی هم شي کنه ځکه چې تاسو ته پته ولګي په سعودي عرب کې د مسافر سره ډیر زیاته کیږي ملګرو تاسو بلدل هم چې د مسافر سره څومره زیاته کیږي دا غره پس که تاسو وګورئ کنه په سعودي عرب کې چې ونو دی یو د پاکستان کس او یو د نیپال کس تقریبا د یو نوم امجد او د یو نوم علي خان چې یو 20 کال استلو یو 23 کال استلو حالت چې کله داغه کوم عمله چې د کوم پولیس چې دیغه چې وکتل کنه چې دا چې دینو دی 23 او د 20 کال شوی دی اصل وجه څه کېدل شي ملګرو نو هغه چې کوم کپیلو نو هغه غلامان جوړ کړو کنه هغه پاسپورت هم ختم شوی چې کله داغه کپیل لا وخت کنه هغه کپیل ته ویل چې کپیل هم په ټیم کې ولې گرفتار کو ځکه چې دا نوی قانون پاس کېدو ولله ان شاء الله په 30 اکتوبر باندې به دا اکټیو کیږي کنه او ټول مسافر د لپاره خوشخبری خبر دی ځکه چې تاسو کدا مووی نیوی کتل نو انډیا والا ډیره زبردست فلم جوړ کړی ډیره زبردست مووی جوړ کړی دا دغه د وجه نه چې دا په سعودي کې یو نوی قانون ولګید ورګور د ګولډ لایف چې دی دا یو نوی مووی او تاسو کني کتل نو ضرور وګورئ کنه د مسافر د لپاره ضرور د چې ضرور وګورئ ځکه چې په سعودي عرب کې د څومره د مسافر سره زیاتې کیږي ورګور دا یو نوی قانون پاس شوی مال چې تاسو د دې مبارک وایم چې دا به کله اکټیو کیږي کنه په سعودي عرب کې